د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو او زړه ته راتېرو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې یو ځل بیا مو په مکه مکرمه کې چوپړ کوم. درنو دوستانو، دا راپور درته له عرفات څخه چمتو کوو. عرفات د حج په مناسکو کې د منا، مزدلفې او جمراتو په ډول یو رکن دی، خو دا یو مهم رکن دی. په عرفات کې درېدل یا وقوف کول فرض دی. دا غونډۍ چې تاسې ګورئ د عرفات غونډۍ یا جبل الرحمه هم ورته ویل کېږي، د رحمت غر. دا هماغه غر دی چې کله نبي علیه الصلاة والسلام د دغې غونډۍ څنګ کې وقوف وکړ، ودرېد، دلته دعاګانې وکړې او الله تعالی یې دعاګانې قبول کړې. درنو دوستانو، عرفات ته د حاجیانو راتګ ما مخکې وویلې چې فرض ده، خو دلته باید خلک د حج په ورځو کې په کومه ورځ راشي، له څه وخته تر څه وخته دلته پاتې کېدل پکار دي او وقوف په کوم وخت کې باید وشي. د دې ترڅنګ که چیرې کوم حاجي د عرفات له حدودو څخه بیرون پاتې شي، آیا د هغه حج کیږي یا که نه کیږي؟ دا او دې ته ورته نور مسایل په همدې راپور کې راسره وګورئ. د دنیا مینې د اقبال کار او استلم، د دنیا مینې د اقبال کار او استلم، د عصیان پیټې کړم راخم پروردګار راغلم او رمزور زړه په مات قدم پروردګار راغلم او راغلم، ستا در غفران او تر کرم پروردګار راغلم او راغلم، ستا لا محدود. قدرونه لیدونکو، غوښتل مې چې یو وضاحت وکړم، هغه دا چې دغه خړې تیږې چې تاسې ګورئ دا هماغه د عرفات غونډۍ ده، کومه چې د عرفې په ورځ سپینه وي، یعنی ځان ته یو سپین رنګ اخیستی اوسېږي. دغه تیږې یا بیخي کم ښکاري او یا هېڅ نه ښکاري. هغه په همدې خاطر چې د عرفې په ورځ ټولو حجاج کرامو د الله تعالی جل جلاله د فرض د پرځای کولو په خاطر سپین احرامونه په ځان کړي اوسېږي او دې ورځې ته په همدې خاطر کوچنی قیامت هم وایي، ځکه چې دغه د عرفات غونډۍ یا جبل الرحمه او شاوخوا دغه سیمې یا هغه محدوده چې د عرفات ده دا ټولې تکې سپینې وي، ځکه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه کوم حاجیان چې راځي دغلته د حج د فریضې ادا کولو په خاطر هغوی ټول په دې ورځ باندې احرام کوي او دلته راځي، ځکه دلته په عرفات کې درېدل یا وقوف چې دی دا فرض دی. نو په همدې خاطر دا ټوله شاوخوا سیمه تکه سپینه اوسېږي او دا چې اوس خړې تیږې ښکاري. د حج موسم تیر شوی دی او موږ تاسو دا راپور د حج له موسم څخه وروسته چمتو کړی دی، په دې خاطر مې ته وضاحت درکړ. هیله ده چې راپور مو خوښ شي، راسره اوسئ. دلته راسره مولوي صاحب هم دی، هغه به په دې هکله نور وضاحت ورکړي چې په عرفات کې نور مهم څه شی دي. ستا در غفران او تر کرم
شراتیر زما رحیم خدایا چتلا تیرو شراتیر زما رحیم خدایا منصور درمان یم در تگرم پروردگارا راغلم او راغلم فرنزور زرا پومات قدم پروردگارا راغلم او راغلم ستاد در غفران او تر کرم پروردگارا مونږ په اسې مبارک مقدس مقام کې قرار لرو چې د عرفات میدان او د جبل رحمت لمن دی او دا هغه مبارک مقام دی چې د حج د فرایضونه یو عظیم فریضه په همدې ځای باندې ادا کیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایلی دی الحج عرفه حج عرفه دی ځکه حج 3 فرایض دي یو د احرام تړل دي یو په عرفه باندې وقوف کول دي او بل طواف افاضه او فرضي طواف کول دي نو چون کې په دوه فرایضو کې اهمه فریضه وقوف په عرفات باندې دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حج په نهم کال د هجرت باندې فرض شو بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته امر وکړ چې ته ولاړ شه حج خلکو باندې حج وکړه او لسم کال د هجرت باندې په خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عزم وکړ چې به حج کوم او اعلان وکړو نو د سره تقریبا د مورخینو په نسبت باندې 100,000 کسان حج لپاره تیار شول نو دوی په 25م د ذوالقعده باندې د مدینه منورې نه روان شول په 9 ورځو کې مکی معظمه ته ورسېدل چې څلورم ورځ د ذوالحجې جوړېده او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیت الله شریف نه وشو ته طواف وکړ او صفا مروه سعی وکړه او خلکو ته امر وکړ چې ځان سره هدیه نه وروستري چې تاسو ځنونه حلال کوئ نو بیا په اتم باندې چې یوم ترویه وتلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه کرامو د مینا په طرف روان شول او په مینا کې 15 المنځونه وکړل ماسپښین مازدیګر مشام مخستان او صبحي او قصرن وکړل لا جمعا یعنی سفر په وجبانی دوی د المنځونه وکړل د احناف په نسبت باندې بیا چې کله میر راحتل را نږدې شول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره د عرفات په لور روان شو کله چې زوال وشول په عرفات کې چې اوسې مسجد نمیرا وتوي په دې ځبانې نبی علیه الصلاۃ والسلام جمع مابین د مازدیګر او د ماسپښین منځ کې وکړل قصرن او دا د جمعې ورځ هم و بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه نه ورسته د جبل رحمت په طرف روان شو د مونږ ته په کوم ځای کې اوس موقعیت لرو په دې ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ودرېدل ان تر غروب شمس پورې او د خپل امت لپاره دعاګانې وکړلې اخیر وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلال رضی الله عنه وغوښتل او ورته وی چې ته صحابه کرام متوجي کا زه خبر ور سره کوم نو بلال رضی الله عنه پاسید او صحابه کرام ته او وی چې نبی علیہ السلام ته متوجي شوي او وکشي نو ټول صحابه کرام وکشول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته او فرمایل چې ما ته جبرئیل علیہ السلام راغله او د الله تعالی طرفه السلام ویل او ویل چې د عرفات او د مشعر الحرام حلق چې حجاج دي ما غوته بخنه کړي او دوی چې کوم ظلمات دي غو دي بخنه تضمین می کړي نو په دې وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولاړ شو او وی فرمایي دا حکم خاص موږ د پاره د امتیاز او کیندا حجاج د پاره هم دي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل چې نه دا حکم د تاسو او تر قیامت پورې حجاج ورتلو د پاره دي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایل چې الله تعالی ډیر خیر ولاده خیر کثیر ولاده نو د تبعات او محدثینو لیکلي دي چې دین دا معلومه شي چې سره حسابي وي زیاتای وي کمای وي هم متماف کیږي نو دا هغه مقام د شبدي مقاماتو کې څوک حاضری وکي نو الله تعالی جل شانه ته غو د بخنه پیشګوئی کړي او بخنه ورته کړي دي نو الله تعالی د ټولو حجاج او حج قبول کړي الله تعالی د مبارک مقاماتو ته د دوی راتل نصیب کړي چې دوی د مغفرت او د دوی د مظالمو مغفرت سبب او وسیله جوړ شي
خو دې کې یو څو مسایلو ته علما ولیکلي ضرورت دی. اول دا چې وقوف په عرفات باندې فرض دی په حدودو کې. که څوک د عرفات د حدودو نه بهر وقوف وکړي، د کوم زیړې لوحې چې د خوا و شا په عرفات کې لګولې دي، نو د هغو وقوف صحت نه لري. او دویم دا دی چې د وقوف مطلقي فرض دی تر مخامو پورې اوږدول چې میر ډوبېږي دغه پورې وروسته کول بیا واجب دی. که کوم حجاج د غروب شمس نه د میر ډوبېدلو نه مخکې د عرفات حدودو نه ووځي، فرض ادا شول خو په څه ور باندې لازم دی، دم ور باندې لازم دی. او که داسې وشول چې ځنه حجاج ناوخته ورسېدل، مخام ورسېدل، خو تر سبا صدیقه پورې چې هر څوک په عرفات میدان کې حاضر شول د هغو فرض ادا کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته امر وکړو چې موږ به د مزدلفې په طرف څو خو تاسو مخام په مزدلفې شریفه کې کوئ. نو بیا نبی اسلام برک غروب شمس نه وروسته د مزدلفې شریفه په طرف باندې روان شول او په مزدلفې شریفه کې بیا د مخام او د مخصن په یو ځای باندې وکړل. نو دا یو څو مختصر احکام وو او الله تعالی پاک دې موږ تاسو د هر کال په حج مبرور کې نصیب وکړي او چې شوق یې غوډي پر د خدای پاک اسباب محیا کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لعذابونو دی ویری گم زل جلال